السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو ورونو، زه محمد یوسف بونیری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غني خان په داسې نظم باندې خبرې کول غواړم، کوم نظم چې غني خان د یورپ په سرنامه باندې لیکلی دی او د دې ضرورت ما ځکه محسوس کو چې نن درېیمه ورځ ده روس په یوکراین باندې چې دواړه د یورپ ملکونه دي په هغې حمله کړې ده. نو راځئ چې واورو چې غني خان د یورپ د خاورې متعلق څه خبرې کوي. غني خان وایي د مغرب د سوي زړه نه یوه سوي کریکه وځي، جنګ دی داسې دردولی، اوس هم رپي اوس هم سوځي، ماشومان ګلونه ښکلي، امیدونه نازولي، د سبا خوبونه خاورې پروني سازونه غلي، د یو بم په سور انګار کې ټول زره زره ایره شي، دا تورتم چې په چا تیر شي ورته ټول جهان تیار شي، ژوند یو ټوقه بې مطلبه ډک د درد د غضبه، څه ثنا به د رب واوري په سرو تیلو کې د کبه، دا ړانده په بقو ګوري لمبو سوی نظر دی، دوی بناو ته ړانده وی او چغرې پیغمبر دی. هر ماښام مغرب راوړی شپه راځي د ده د کوره، د مشرق رنګینې خاورې ستانه تل ختلی انور دی، پاسه پاسه را پیدا کا یا یو بد یا مسیحانن ګنې لاړه تیارو یوړه، دا ړنده شه له دنیا نن، ورته ووایه چې مرګ بس د ژوندون د لیدو تول دی، د ژوند سره ګلاب پرې بچ دی، مرګ که تول د ازغو شپول دی، که مرګ نه وی ژوند به نه و، هر ماشوم په دې پوهیږي، بنده ځکه په ورځ پوه شي چې ماښام کې تیاره کیږي، انسان نه دی تشه خاوره چې په خاوره کې شي خاورې، دکې ساز یو ابدي دی که لږ چپ شو ته به یې واورې، دکې سوز دکې مستی ده، دکې مینه او خمار دی، دا به کوم لحد کې ږدي ته د له کوم قبر تیار دی. ای غلامه د پنجرې د تیارو کې پروت ځان که هیر لږ چاپیر خو وګوره، د جانان د خیش او د مینې نور په هر خوا برسیره خو وګوره، هره پاڼه کې ژوند لازوال ژوند، هر ګلاب کې دریاب د سرور دی، بدلیدل د ژوند د دوام د لاره، ګوره هره غوټۍ کوهتور دی. دا غني خان دا نظم په 1955 کال کې لیکلی دی او دا نظم د لټون په کتاب کې په 609 صفحه باندې موجود دی. غني خان موږ ته وایي چې د مغرب د سوي زړه نه یوه سوي کریکه وځي. غني خان یورپ ته تللی دی، په یورپ ګرځېدلی دی او یورپ چې نن موږ ته د دنیا د جنت یو نظیر وړاندې کوي، یو مثال وړاندې کوي چې گویا جنت کو وي نو هغه به د یورپ په شاني په هر طرح باندې خوشحالي دی، ښایست دی. نو ځکه هر انسان د ایشیا هغه غواړي چېرې زه یورپ ته لاړې او په یورپ کې آباد شوې، خو د دې یورپ په دې خاوره باندې داسې جنګونه هم تیر شوي دي یو ډېره موده چې د هغې تاریخ څوک رایاد کړي نو انسانیت چې دی هغه ولرزېږي چې خدایه داسې هم د انسان کولی شي. زما په خیال د وړمبی جنګ عظیم، دویم جنګ عظیم او د دې په منځ کې او د دې نه مخکې هم یورپ د یو بل سره ډېر جنګونه کړي دي، لساني بنیاد باندې، قامي بنیاد باندې او د مذهب په بنیاد باندې. نو غني خان د یورپ د خوشحالۍ په دور کې په دغلته کې یورپ کې دی، خو ګوري ورته چې جنګ څومره نقصاني څیز دی، جنګ څه اثرات پرېږدي په دې ځمکه باندې په دې انسانانو ته. نو هغه د یورپ خاوره چې اوس مثال د جنت دی، خو اوس هم د هغې نه د مغرب د سوي زړه نه یوه سوي کریکه وځي، اوس هم د دې هغه زړه چې سوی دی، د دې په زړه باندې چې کوم د جنګونو اور بل شوی هغې اور د دې یورپ زړه سوی دی، نو د هغې سوي زړه نه داسې سوي کریکه وځي او هغه کریکه څه وایي جنګ دی داسې دردولی، اوس هم رپي اوس هم سوځي. دا یورپ جنګ داسې دردولی دی چې یورپ اوس هم رپېږي اوس هم سوځي د جنګ د نوم نه. د جنګ دومره خراب څیز دی. انسان چې دی دا الله سبحانه وتعالی جنګونو له نه یې رالیږلی، بلکې د انسان نه مخکې د پیریانو په دې ځمکه باندې اقتدار او د هغوی نه الله تعالی اقتدار ځکه د ځمکې واغستلو چې هغوی د یو بل وینې تویولې. تاسو که وګورئ چېرته چې جنګ شروع شي
وړمبی قحط چې راځي نو هلته د خوراک او د څښاک راځي. الله سبحانه وتعالی د خوراک او څښاک د څیزونو نه برکت وباسي، لارې بندې کړي، خوراک څښاک بیا چاته نه رسي. الله سبحانه وتعالی د انسان د وینې په تویولو باندې ډېر خفه کیږي او فرمایي چې کو چا یو انسان قتل کو نو داسې ده لکه د چې ټول انسانیت قتل کو، او چا چې یو انسان بچ کو نو داسې ده لکه د چې ټول انسانان بچ کړل. نن تاسو ګورئ روس په یوکرین باندې حمله کړې ده. څه دي په منځ کې څه دي؟ خو وسایل دي، په وسایلو باندې جنگ دی، خپل چودراهټ باندې جنگ دی. څومره ښایسته ماشومان پکې سوځي، څومره غریبانان به پکې مړه شوي، معذوره شوي به یې پکې، څومره بچې به بې موره بې پلاره شوي، څومره ښځې به کونډې شوي، او د دې د اثرات بیا په صدو باندې. نو غني خان د دغې جنګونو خبره کوي او د نور انسانانو ته پیغام ورکوي چې تاسو ځان د جنګونو نه بچ کړئ، ځکه چې جنګ داسې دردولی څیز دی چې دا په صدو کاله وروستم لکه په سوونو کاله وروستم هغه ملک هغه خاوره رپیږي او سوځي. ماشومان ګلونه ښکلي امیدونه نازولي، د سبا خوبونه خاورې پروني سازونه غلي. ماشومان ښایسته ګلونه، د ګلونو په شان ښایسته ښایسته ماشومان، او کوم امیدونه چې نازولي چې یاره زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به د انسانیت خدمت کوم، زه به دنیا، زه به خپل کور جوړوم، زه به د خپلې مور د پلار خدمت، زه به د خپل خاورې د قام په خدمت راځم. هغه څه چل وشي؟ ماشومان ګلونه ښکلي امیدونه نازولي، د سبا خوبونه خاورې پروني سازونه غلي. د کم سبا ارمان چې دی، خوبونه چې د مستقبل د جوړېدو چې کم څوک خوب ویني هغه خاورې شي، او پروني سازونه چې کوم پرون د جنګ نه مخکې چې کومه خوشحالي وه، کوم ساز غږېدو د ژوند، هغه ساز غلی شي، مرګ په سیمه باندې په خاوره باندې راخور شي. د یو بم په سور انګار کې ټول ذره ذره ایره شي. دا وګورئ کو ښایسته ماشومان دي، ښکلي ګلونه دي، د انسانانو چې کوم امیدونه دي، او د سبا خوبونه چې څوک ویني، او پروني چې کوم سازونه او خوشحالۍ وي هغه ستل وشي، یو بم چې راړتاو شي نو د هغې په سور انګار کې د هر څه ذره ذره شي، ایره ایره شي. ما پرون کتل په یوټیوب باندې چې یو جهاز دی او هغه میزایل ورای، او بیا افسوس خبره چې هغه جهاز ولګېدو نو د هغې پایلټ په خپله په چترۍ کې دومره ژوند پرست دی چې هغه راکوزېږي. نو ظالمه تا ځان نه انتظام کړی چې کو دا جهاز څوک وولي نو زه به ترې رادانګم چې په خپله ته په ژوند باندې دونه مین نو دغه رنګې ستا دا بل رور انسان چې دی د ده دا ژوند هسې بې فایدې دی، په دې خپل ژوند نه دی مین. نو څنګه چې ته د خپل ژوند احترام کې، د خپل ژوند سره مینه کې، نو داسې د بل د ژوند سره مینه وکړه که نه، بل مه وژنه. دا تورتم چې په چا تیر شي ورته ټول جهان تیار شي. د جهان ګوره د بمونو دا زموږ د افغانستان او د پښتونخوا د پښتنو دا سیمه چې تقریبا 40 کاله بمونو وسوځوله، نو دا تورتم چې په چام تیر شي که نه دا ټول جهان ورته تیار شي. نن زموږ پښتون ته ټول جهان تیاره دی، او دغه رنګې په یورپ باندې دا تورتم تیر شو نو هغو ته هم ټوله جهان ټوله دنیا تیاره ښکارېدله. ژوند یو ټوکه بې مطلبه ډک د درده د غضبه. چې کله جنګونه شروع شي نو د ژوند څه شي، دا یو ټوکه شي، یو بې مطلبه ټوکه شي. لکه جنګ اوس افغانستان باندې روس راغی، ټوله دنیا 2 بلاکه شوله، یو بل سره جنګ. څه مطلب و؟ دا یو بې مطلبه ټوکه وه. بیا په افغانستان باندې امریکې راودانګل، 20 کاله هغوی جنګ وکړو زموږ په خاوره باندې، دغه هم یو بې مطلبه ټوکه وه. دغه رنګې په یورپ باندې چې کوم جنګونه تیر شوي دي، هر جنګ چې مسلط کېږي دا بې مطلبه ټوکه وي، او ژوند یو ټوکه بې مطلبه.
ډک د درد د غضبه. خو څه چل وشي د جنګونه یې د غضب او د درد نه ډک یا د دې دا مقصد کېدی چې ژوند یو ټوکه بې مطلبه ډک د درد د غضبه. چې ژوند چې دی دا یو بې مطلبه ټوکه ده، یعنی څوک چې د بې مطلبه ټوکې نه دا ژوند عذاب ته جوړ کړي. ستا څه دي لکه ستا سره څه لږ دي، په روس سره به څه کم چې ته د افغانستان نه غواړې، د امریکې سره څه کم و چې تاسو د افغانستان نه غواړئ، یا تاسو دا دومره کلونه په افغانستان کې اوس په یوکرین کې دومره ظلم کوئ، تاسو ته به څه حاصل شي. دغه رنګې په شام کې، دغه رنګې په عراق کې، په لیبیا کې، په تیونس کې، په سورتو ایران کې، په عراق کې او په یمن کې دا دومره ټوکې وشو بې مطلبه. بې مطلب ورته ځکه وایي چې چاته حاصل انسان ته نه حاصلېږي. یعنی څوک چې جنګ کوي او څوک چې د جنګ نه متاثر هغو ته هېڅ حاصل نشي. نو دا د څه شي د درد او د غضب نه ډک ژوند ته جوړ شي. څه ثنا به د رب واورې په سرو تیلو کې د کبه. اوس ژوند الله سبحانه وتعالی د دې لپاره ورکړی دی چې ته به د خپل رب سره مینه کې تعریف وکړې، د هغه سندرې به وې، د هغه نغمې به وې د مینې، د هغه سره به د مینې نغمې وې. نو چې کله په یو انسان باندې جنګ مسلط شي نو په جنګ کې به دې څه نغمې وې د الله د مینې. لکه څرنګې چې مایع کب چې دی که نه، مایع موږ ته مچھلي فش، هغه په کړهي کې په تکو سرو تیلو کې سورکوي که نه، نو هغه غریب به څه د الله ثنا ووایي. نو دغه رنګې په کم قام او په کم وطن چې جنګ مسلط شي، د هغې باشنده، د هغې شهري به څرنګې د الله سبحانه وتعالی ثنا ته خوله جوړه کړي، د هغه نه به څه خوشحالۍ خورې شي. دا ړانده په بقو ګوري لمبو سوی نظر دی، دوی بناو ته ړانده وی او چغرې پیغمبر دی. دا څوک چې د جنگ مسلط کوي په خلقو باندې، د بل هغه ژوند اخلي او ځان پسې لیکي، نو داسې دا ړانده دي په بقو ګوري، د دې د جنگ لمبو چې دي هغه نظر یې سوی دی او دی چې کوم سترګو والا دي بنا دي په سترګو هغې ته ړانده وی، او د دې پیغمبر چغر دی، یعنی دی مشر د دې کم قام چې جنګي شي دی جنگ کوي. نو د ده هغه مثال دغه هټلر و یا چرچل و یا بل نور به مو ماته دومره د تاریخ څه پته نشته دی، خو چا چې هم جنګونه کړي دي نو د هغو هغه مشر یا چنګیز خان و، د هغو هغه مشر سي چغري خنزیر، هغه ظالم وي. نو دقې ظالم ته دی هغه مسیحا وایي، هغه ته دی چې دا قام ورته څه وایي، د هغه عزت کوي او د هغه مشر کړی، حالانکې دا د ټول نه زیات بدتر انسان وي. هر ماښام مغرب راوړی شپه راځي د ده د کوره، د مشرق رنګینې خاورې تا نه تل ختلی انور دی. بیا غني خان یورپ ته مخاطب دی او د یورپ د دې قامونو د دې جنرالانو خبره کوي چې په دنیا چې کوم هم ماښام راغلی، کوم هم جنگ مسلط شوی، دا د یورپ د کور راځي. مغرب دی که نه، تاسو وګورئ مشرق لکن نور خاته ورته موږ وایو، د هغې نه نور راخیږي او د مغرب نه څه کېږي، د مغرب نه شپه راخیږي. نو غني خان دا علامت چې دی د یورپ د جنگ پرستۍ سره دغه کوي، نسبت وله ورکوي چې هر ماښام مغرب راوړی شپه راځي د ده د کوره، هر ماښام هغه مغرب راوړي او د ده د کوره شپه راځي. نو دغه رنګې د دې مزاج څه دی، دنیا له تکلیف ورکول، په دنیا باندې جنګونه مسلط کول، د دنیا وسایل چې دی هغه لوټل او په خپله هړپ کول، د دنیا نه ژوند اغستل او په هغوی باندې مرګ مسلط کول. دا د یورپ او د مغرب د خلقو څه دی روایات دي او دا د هغوی خویونه دي. او بیا غني خان مشرق ته مخاطب کیږي، وایي چې د مشرق رنګینې خاورې تا نه تر ختلی انور دی. ای د مشرق
ښایسته او رنګینې خاورې ستا نه خو روزانه نور خیږي، نور ستا نه خیږي، رڼا ته ورکې. یعنې انسانیت چې دی او رڼا دا د مشرق نه خوره شوې ده، د یورپ نه شپې خورېږي. تاسو که وګورئ پیغمبران هم ټول تقریبا په دې مشرق په دې خاوره کې راغلي دي. او اقبال صاحب وایي که نه چې تو لاک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، تو لاک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. نو غني خان هم هغه خبره کړې چې هر ماښام مغرب راوړی شپه راځي د ده د کوره، د مشرق رنګین خاورې تا نه تل ختلی انور دی. نو چې تل د انور ختلی اوس ته نه ولې انور نه خیږي؟ دغه انورونه څوک وو؟ نو بیا غني خان ورته وایي پاسه پاسه را پیدا که یا یو بود یا مسیحانن. پاسه یا یو بود را پیدا که بودا. لکه بودا څه کړی دی؟ بودا د مشرق بچی او هغه په انسانیت کې مینه او ژوند خور کړی دی. تاسو که وګورئ دا بود مت والا چې دي که نه، د دې دا مولان اکثر خپیابله ګرځي. ولې؟ دوی وایي موږ ځکه پیزار نه پخپو کوو چې د دې د لاندې میږی را نه شي او هغه مړ نه شي. دي لکه اصلي بودیان چې دي که نه، هغې دغه هم نه خوري، د سا سیز هم نه خوري. وایي چې یاره نه دې موږ نه وژنو د ځان د خېټې دپاره. نو دا په یورپ کې دا سیز نشته دی. او تاسو یقین وکړئ زموږ دا کور دی، دې سره ځنګل غونته کې هم دی او یو د واک ځای دی، پارک دی ورسره غټ. په دې کې دا ځناور دي که نه او ځنګلي چرګان دي پکې. نو کله کله زما دا بچي وایي چې موږ راوړلی حلال هم کړی، ډېره خوږه غوښه وي. زه په زړه کې نه غواړم، زه یم چې یاره الله دې له ژوند ورکړی، اوس موږ د خپل خېټې دپاره چې یاره لذت حاصل کړو د لږ وخت، نو د دې ژوند ولې واخلو؟ یقین وکړه زه پرې خفه کېږم. دا د مشرق والا په زړه کې الله سبحانه وتعالی دا رحم اچولی. رحم چې دی دا صرف او صرف دا د مشرق والا په زړه کې دی، انسانیت د مشرق په زړه کې دی، او رڼا د دې د طرف نه خورېږي. یورپ والا ظالمانان غني خان چې څنګه وایي دا د دې نه ظلم، د دې نه جنګونه، د دې نه مرګونه خواره شوي دي. تاسو که وګورئ بم ایټم بم دا چا؟ دا مغرب. که ټوپک دی، که کلاشنکوف دی، که هر څیز دی، د دې ایجاد چې د مغرب نه شوی دی. دغه رنګې دا بارودي سورنګان چې ورته وایي که نه، په ځمکه به ښخ شوي او په 100 کاله مخکې به ښخ شوي، او چې څوک پرې لاړ شي ژوندی ډز مړ به کي. څه چل شوی دی؟ لکه یاره ده کوم ګناه کړی چې تاسو دا چل کوئ؟ نو غني خان د مشرق د خاورې ته دعوت ورکوي چې پاسه پاسه را پیدا کا یا یو بود یا مسیحانن، ګنې لاړه تیارو یوړه دا ړنده شله دنیا نن. کو د مشرق خاورې مسیحا د عیسی علیه السلام په شان، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په شان، د پیغمبرانو په شان، د ولیانو په شان مسیحا او بود پیدا نه کو، بودا چې ورته وایي. نو څه چل به وشي؟ یورپ ته مغرب ته دا دنیا په حواله کړه، نو دیس چل کوي دا دنیا خو بس تیاره به اوسي او دنیا نه به یو ړنده او شله دنیا جوړه شي. تیارې به راشي، ځکه مغرب به راشي نو دنیا به په تیارو باندې لهو کی. ورته ووایي چې مرګ بس د ژوندون د لیدو تول دی، د ژوند سره ګلاب پرې بچ دی، مرګ که تول د ازغو شپول دی. دې انسانانو ته دا دعوت ورکړه چې یاره مرګ چې دی دا د ژوندون د لیدو یو تول دی. مقصد دا دی چې ژوند دی نو مرګ لیدل شي، یا مرګ دی نو ژوند لیدل شي. که مرګ نه وی ژوند به نه و، خو مرګ چې دی دا د الله سبحانه وتعالی حق دی چې کله د هغه بلنه راشي انسان پسې، نو هغه به مرګ رالیږي. اکو د زلزلو په شکل کې، او که د سونامۍ په شکل کې، او که وبا په شکل کې، یا طبي مرګ په شکل کې، دا هغه خپله خوښه ده. و انسان ته دا حق نشته دی چې هغه د قامونو د مرګونو منصوبې جوړې کړي. نو ورته ووایي چې مرګ بس د ژوندون د لیدو تول دی، د ژوند سره ګلاب پرې بچ دی، مرګ که تول د ازغو شپول دی. دا اوس مرګ د ازغو یو تک تور شپول ښکاري، خو په دې څه چل دی؟ په دې باندې الله سبحانه وتعالی د ژوند سره ګلاب بچ کړي دي، حفاظت پې کوي. دا ژوند چې دی دا خو د ګلونو یو باغ دی، نو د دې نه شپول الله سبحانه وتعالی مرګی چاپېره کړی دی. که مرګ نه وی نو د ژوند به دومره ښایستونه نه و، په ژوند کې به دومره رنګینۍ نه وي.
د غني خان بیا د ژوند خبره کوي او د یورپ والا ته جنگ پرستو خلقو له یو پیغام ورکوي چې تاسو مرګ مه مسلط کوئ په خلقو باندې او که مرګ نه وی ژوند به نه و. هر ماشوم په دې پوهېږي. بنده ځکه په ورځ پوه شي چې ماښام کې تیاره کېږي. بیا غني خان چې څوک مري نو هغوی ته دا خبره کوي چې یاره که مرګ نه وی نو ژوند به هم نه و. دا خو د مرګ برکت دی چې ژوند دی او په دې خبره باندې هر ماشوم پوهېږي چې یاره ژوند ځکه دی چې مرګ دی. خو مرګ د نیټې مرګ و، بې نیټې مرګ چې دی هغه مرګ نه دی، ظلم دی. او انسان په ورځ باندې ځکه پوهېږي چې ماښام کې تیاره راشي. اوس کو ماښام او تیارې نه راتلی نو د ورځ به هم څه حیثیت نه و. او بیا غني خان وایي چې انسان نه دی تشه خاوره چې په خاوره کې شي خاورې. غني خان بیا د انسان هغه دایمي وجود د انسانانو ته ښیي چې انسان تاسو نه شئ دغه کولی فنا کولی. کو تاسو جنگ مسلط کوي، تاسو بمونه جوړ کوي، تاسو ورونه بل کوي، خو انسان د فنا کېدو څیز نه دی. الله سبحانه وتعالی د انسان د خپلې مشغولا دپاره، د خپلې دایمي او د همیشه د مشغولا دپاره انسان الله پیدا کړی دی. نو کو دی ته مړ کې مري خو نه، داسې خاورې خو نه دي چې په خاوره کې خاورې شي. انسان نه دی تشه خاوره، دا تشه خاوره نه ده چې په خاوره کې خاورې شي. دکې ساز یو ابدي دی. کو لږ چپ شو ته به یې واورې ای انسانه، ای جنګیالي، تو انسان تشه خاورې مه ګڼه، دا نه خاورې کېږي. په ده کې یو ابدي ساز دی. الله سبحانه وتعالی دی د خپل مشغولا دپاره پیدا کړی دی. نو هغه ساز په ده کې پروت دی. تا ته به محسوس شي، ته به هله واورې دغه ساز، دغه دایمي ساز چې ته چپ شوې، تا کو فکر وکړو. چپ مقصد دی کو فکر دی وکړو، تا تدبر وکړو د انسان په دې ژوند باندې چې یاره دا انسان 5-6 فوټه انسان د الله سره پیدا کړی، ولې دا تمام مخلوقات د ده په خدمت کې لګولي دي. نو ځکه چې دی د دې ځای مسافر دی، د دې خاورې دی نه، دی مسافر دی او که د دې ځای نه لاړون دی بل طرف ته ځي، هغه ابدي دنیا له ځي. نو ده کې یو ابدي ساز پروت دی، په ده کې ابدي خوشحالۍ پرتې دي. د ده نه ته د خیر کارونه ډېر اغستلی شي او د ده نه ته خیرونه ډېر موندلی شي. نو مرګ پې مه وژنئ مه. دکې سوز، دکې مستی ده، دکې مینه او خمار دی. په انسان کې څه دي ګوره، انسان هغه خوبۍ راوالی، د ده د نفرتونو، د ده د برایانو طرف ته دغه مه کوه چې یاره دی داسې دی، یا ته خپل حوس لیونی کړی که نه چې بای ماله پټرول پکار دی، ماله سره زر پکار دی، ماله کویله پکار ده، او ماله اقتدار پکار دی، او ماله دا پکار دی، او ماله هغه پکار دی، او دا د دې قام او دې وطن سره دي، زه مدینه دی وژنمه، لاس ولا تاوم او مری ولا پرې کومه، خو د دې نه دغه هر څه اخلمه. نو غني خان وایي چې ګوره د ده خوبو ته نظر وکړه، په ده کې خفګان هم دی، سوز پکې هم دی، ده کې غم هم شته دی، ده کې مستی هم ده، او په ده کې مینه هم ده، او په ده کې د مینې هغه موجونه هم دي، خمار پکې هم دی. الله سبحانه وتعالی دا خاوره نه ده چې تشه د دیوال خاوره ده یا د کمر خاوره ده، نه نه، دا انسان دی او په دې کې الله سبحانه وتعالی قسمه قسم خوبۍ ایښي دي. لږ پکې سوز هم دی، خو مستی، خمار، مینه دا پکې ډېره زیاته ده. نو مینه ورسره وکړه. او دغه انسان ته هم دا کم چې جنګونه مسلط کوي په خلقو، ده ته هم چې په تا کې هم دا دي، نو هغې له ته حرکت ورکړه که نه، ته خلکو سره مینه وکړه، ته دنیا د قمار نه ډکه کړه، ته مینه شروع کړه د انسان سره او د انسان د الله سره. دا به کوم له حد کې ږدې ته د له کوم قبر تیار دی. دا انسان ته په قبر کې نه شي کېښودی، کوم له حد کې به ږدې، د له قبر نه دی تیار شوی، کوم قبر ورته تیار دی، ته دی نه شي خاورې کولی. دا الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دی دایمي مشغوله له، دا ته نه شي پناه کولی. او بل دا چېرې یو غني خان په یو نظم کې وایي که نه، د هغې مقصد دا دی چېرې یوه دانه خاورې شي، څومره ګلونه پیدا شي، څومره چمنونو له رنګ ورکړي،
نو که یو انسان تا مړ کو دنه به څومره انسانان پیدا شي. انسان ختمولی نه شي. چې نشي ختمولی نو بیا غني خان دغه خلقو ته وایي ای غلامه د پنجرې دې تیارو کې پرو ځان که هیر لږ چاپېره خو وګوره چې ای د تیارو غلامه، ای د خواهشاتو غلامه، د پنجرې په دې تیارو کې ته پروت یې، ځان یې کا، خپل خواهشات پرېږدوه، خپل ضد او عناد دا یې کا، چاپېره وګوره چاپېره ستا نه څه دي. یاره که کو پېټرول سره کمی شو څه خبره نه ده، کو د څه ورته وایي د کویلې سره کمی شو څه خبره نه ده، کو ستا سره پورټ نشته څه خبره نه ده، کو ستا سره ریل نشته څه خبره نه ده. دا پرېږدوه، ته چاپېره وګوره چې چاپېره څه دي. د جانان د خیش او د مینې نور په هر خوا برسېره خو وګوره. د الله د انسان جانان چې دی خالق، هغه ته فکر وکړه چې هغه د انسان سره څومره مینه کوي، د هغه د مینې غرڼه په هر خوا څومره را برسېره ده. د چا دپاره؟ د انسان دپاره. نن کو ګلونه پړقېږي د چا دپاره؟ زموږ دپاره پړقېږي. کو نور راخېږي د انسان دپاره راخېږي. کو سپوږمۍ ده په تیاره کې روښانه شي د انسان دپاره ده. کو ځمکه خوره کړې د الله سبحانه وتعالی د انسان دپاره ده. کو وریځ راځي باران وری د انسان دپاره ده. او کله چې انسان بالکل ختم شي بیا به د کائنات الله سبحانه وتعالی بالکل ختم کړي. نو دا دنیا آباد ده، دا کائنات چې د آباد د انسان له برکته دي. دا ولې؟ دا انسان د الله محبوب دی او د دې خپل محبوب د سترګو دپاره د ده د ژبې یعنې سترګې لیدل کوي. د لیدل دپاره څومره رڼاګانې دي، څومره رنګونه دي، په هر څه کې رنګ دی. د ده غوږونه دي، څومره سازونه دي، څومره خواږه خواږه اوازونه دي. دله الله سبحانه وتعالی پوزه ورکړې ده، څومره خوشبویي وله پیدا کړې ده. د پوزې بویول کار دی، څومره خوشبویي الله سبحانه وتعالی پیدا کړې دي بې حسابه. الله سبحانه وتعالی د انسان له ژبه ورکړې په دې باندې ذایقې د سکي. نو څومره ذایقې دي په دنیا کې، دومره ذایقې دي چې د دغې ذایقو حساب او شمار څوک نشي لګولی. دا الله سبحانه وتعالی چاته د خپل محبوب دپاره دا دومره انتظامات کړي دي، لا محدوده انتظامات دي. الله سبحانه وتعالی د دې 5 فوټو د دې خپل محبوب دپاره د خپل شان مطابق د ده د ضرورتونو د پوره کولو لپاره انتظامات کړي دي. که زه به څومره اکسیجن راکاږم که نه، خو دا دنیا ټوله د اکسیجن نه ډکه کړې ده. زه به څومره اوبه څکمه خو دنیا د اوبو ډکه ده. دغه رنګې زه به تر کومې زما نظر تر کومې پورې ځي، خو الله سبحانه وتعالی دنیا د رنګونو نه ډکه کړې ده. زه به څومره خوراکونه کوم، الله سبحانه وتعالی دنیا او څیزونه د ذایقو نه ډک کړي دي. د دې نه څه، دې نه زما د الله د دې انسان سره د مینې هغه رڼا په نظر راځي چې انسان سره الله څومره مینه کوي. نو غني خان د دې جنګیانو جنګ پرستو هغه نظر الله طرف ته اړوي چې دا لږ خو د خپل خالق ته وګورئ، هغه په دې انسان څومره مین دی او ته د انسان د الله د محبوب سره څه کې وژنې. هره پاڼه کې ژوند، لازواله ژوند، هر ګلاب کې دریاب د سرور دی. کو تاسو وګورئ په هره پاڼه کې ژوند دی. تاسو ژوند یعنی د الله هغه مستی ده پکې. الله سبحانه وتعالی هر انسان دپاره هر څیز ژوندی پیدا کړی دی. نو هره پاڼه کې یو لازواله ژوند دی او هر ګلاب کې د خوشحالۍ دریابونه دي. بدلیدل د ژوند د دوام د لار، ګوره هره غوټۍ کوهی تور دی. اوس د ژوند بدلیدل چې دي دا د دوام لاره ده. انسان چې دی د ژوند بدل شو، یعنی د دې ځای نه دی منتقل شو، د انتقال وشو، لاړو الله له څه د دوام وموندو. دی فنا نه شو بلکې د امر شو او په هره غوټۍ کې څه دی کوهی تور دی. لکه موسی علیه السلام الله سبحانه وتعالی موندلی په کوهی تور کې دی. نو د هر انسان دپاره الله خپل نور، خپله مینه د هر ګل په غوټۍ کې ایښې ده چې راځه که ته زما سره میلاویږي، ته ما موندل غواړې، نو زه په دې غوټۍ کې تاسو ته یعنی موجود یم. زما عزتمندو دا د غني خان نظم د یورپ په سترنامه باندې لیکلی دی. په دې کې غني خان د جنگ نه نفرت کوي. د جنگ نه نفرت ولې کوي چې په جنگ کې د انسان قتل عام کیږي او د جنگ نتایج چې دي دغه
بې مطلبه بې ټوکه چا د جنګ نه خیر نه دی موندلی او که موندلی ډېرو لږو خلقو به ترې موندلی خو الله سبحانه وتعالی هغه هم چېرته خوشحاله نه ساتي او بیا انسان له په دې نظم کې د انسان هغه قدر ښیي د جنګ پرستو ته چې یاره انسان څومره د کار څیز دی د کائناتو شهزاده دی تاسو ولې د انسان د مرګ د وجلو منصوبې جوړوئ د مرګ دپاره قسمه قسم آلات او اوزار جوړوئ نو غني خان د دې انسان سره د الله سبحانه وتعالی مینه هم په دې نظم کې موږ ته ښودلې ده چې کله د کائناتو خالق د خپل محبوب سره مینه کوي نو په کار ده چې موږ هم قدر وکړو د انسان دا نه چې موږ د انسان د تباهۍ فکر وکړو چا چې هم د انسان د تباهۍ فکر کړی دی تاریخ هغه هیر کړي دي او تاریخ په هغوی باندې خاورې اړولي دي او چا چې هم د انسانیت د مینې چغه ایستې ده تاریخ هغه یاد ساتلی دي او د الله په نس باندې د الله په نظر کې د هغې قدري زما عزتمندو دا د غني خان نظم وکړو چې ستاسو خوښ شوی د الله د رضا لپاره نور خلقو ته یې ورسوئ الله مو خوشحاله